जी बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेम स्ता सुरूर अथउल्ला जान छोटू। उम्मीद लरम چې बिल्कुल टिक ټاک په ژوند نه به مزې اخلئ. ما سره چې کوم د سکرین نه هاوټ چې کوم کار کېږي او اواز چې کوم دی تاسو صرف اورئ، چې کومې خویندې کوم مشران کوم بچي چې کوم دی تاسو اورئ چې هغه دې وخت کې ما په سټوډیو کې راګیر کړی دی رشید جان، چې په ریډیو کې یو غټه نامه لري چې زه تاسو ته دا ووایم چېرې په ډېر لنډ وخت کې چې کوم دی هغه له الله تعالی یو ډېر غټ مقام ورکړی دی، خو بعضې داسې دغه راشي چې هغه د سکرین نه په سکرین باندې نه راځي، د هغه پهچان نه وي یا دغه نه وي، خو ته په سوشل میډیا باندې یو ټیک ټاک راووته چې په هغه ټیک ټاک کې د خپله آی ډي کولاو کړه او بیا هغې آی ډۍ نه پس چې کوم دی د کار شروع کړو نو پبلک ته بیا مخامخ شو. ول خو زه رشید جان ډېره زیاته مننه کوم چې دغه ماله ټایم راکړو بیا سټوډیو کې پې ما چاپه ولګوله. ویلکم کوم. ډېره مننه طاولا جان بھائی زموږ سټوډیو ته په راتګ باندې تاسو ته هم ډېر زیات هرکلی په خیر علي وایو. تاسو د ډېر ورځو نه د ارمانو چې مونږ کینو یو مرکه غوندې وکړو، یو بیټک وکړو، یو بل سره گپ شپ ولګو که نه، او یوازې داسې گپ شپ نه چې زمونږ او ستا تر دا منځه محدود وي، لکه ستاسو دا خواهش وي چې هغه بهر نور خلک هم وګوري زمونږ گپ انجوی کړي. نو ستا نه زه په یو جهان مننه کوم، زما د سر تاج یې ژوندی اوسې خوشحاله اوسې. بس بقایا طاولا جی بالکل چې تاسو کتئ او تاسو پروګرام نه به خوند اخلئ. دلته کې موږ سره دی وخت کې چې کوم دی مېلمانه هم نور رالل، خو پروګرام به ریګولر چالو ساتو. او ملګرو چې څنګه زه تا ته ووایم چېرې زموږ د فنکار چې کوم دی د پښتو ژبې له کار کوي، که هغه لیکوال شي، که شاعر شي، که هغه تبلیغ سره شي، که هغه کیمرامین شي، که هغه ایډیټر شي، کار یو شي، خو زموږ د پښتانه چې څومره دي نو زموږ د حکومت د طرفه چې کوم دی موږ سره سپورټ نشته، موږ له دغه نه راکوي چې لکه پاکستان کې موږ دا ووایو چېرې زموږ الیکشن دوران کې وشي یا ایم پی ای یا ایم این ای وشي چې یاره زموږ د یو ضلعې دپاره یا د ریډیو پروګرام شروع کړي یا یوټیوب په لاره باندې یو پروګرام شروع کړي، دا زموږ نشته دی. خو رشید جان بھائی ته زه ډېره زیاته مننه کوم چې هغه ماله ټایم راکړو. دا راته ولې ووایه چې د ریډیو ته څومره وخت وشو چې دا کار شروع کړی دی؟ عطاالله بھائی زمونږ د ریډیو چې کوم دی تقریبا 9 کاله به تقریبا زما ټوټل کېږي. باقي دې نه علاوه چې کوم دی نو د 9 کالو کې بیا داسې څه ګیپ هم پکې ما راوستو، د هر انسان خپل د کورنۍ مسلې همي، نو د هغې په وجه باندې پکې بیا ما ګیپ راوستو، یو کال پکې ما بیا چوټي راواغسته، بیا زه نه یم تللی ریډیو ته. اوس بیا چې کوم دی نو بس یو خپل سیټ اپ مو کړی، سټوډیو مې جوړه کړې. د دې مین وجه دا ده چې زموږ چې کوم لکه فین ورته ووایه فالوورز ووایه، د هغې ډېر ریکویسټ و، هغې بار بار وی چې یاره د ریډیو دا فن چې کوم دی نو دا تاله پرېښودل نه دي پکار. بلکل په دې وجه باندې اوس ریسنټلی تقریبا 3 میاشتې مخکې ما دوباره جایننګ کړی دی. لکه او مینوالو دا هم تپوس کوو چې نه ښه لکه ستا چې کوم سټوډیو کولاو کړی دا اوس مثال کې بعضې چې کوم ستاسو کوم غټ برانچونه هغې ته به یو سړی لاړو او هغې کې به ووایي چې یاره ما له کمرشل وچلو، که باقي دلته کې زموږ په یوټیوب په لینډ باندې یا راځي نو هغه موږ ستاسو نمبر ورکولی شو چېرې کمرشل موږ له په دې کې وچلوه، یا چې ته وروسته چې کوم دی کوم کریم کمرشل تا سره دی په موقع دوران باندې، نو دې حوالې سره ستا څه ویل غواړي؟ د عطاالله بھائی اصل خبر دا یو داسې سیټ اپ دی چې دا زمونږ څنګه چې د هر کاروبار د هر یو بزنس د هر انسان یو وګړي یا شخصیت چې ورته مونږ او د هغه یو خپل ویب سایټ وي، بالکل دغه شان زمونږ د دې چینل چې کوم دی زمونږ خپل لینک وي، نو دې کې مونږ ناست صرف دلته یو او زه دې وخت کې اوس 4 اف ام سره مطلب برای راست اټیچ یم که نه، دې کې شانګلا بشام کې یو اف ام دی اباسین، هغې سره هم یم دا شان 94 دی، 105 حسن ابدال دی، اټک دی 107، نو دا ټول زه ناست دلته یم او زما اواز هلته په اف ام باندې اورېدی شي. دا زما یو لینک خپل چې په کم ټایم باندې زما شو وي نو هغه ټایم باندې زما هغه لینک هلته پلی کړي، نو دا شو زموږ لایو چلیږي، زه خبرې مبرې دلته کوم د دې سټوډیو نه او هغه په هغه ځای د هغې علاقې په ریډیو باندې هغه اورېدی شي. ښه دا راته ولې ووایه د عوامو نه به د پروګرام حوالې سره څه ویل غواړي؟ لکه دلته کې ګوره سهولات خو نشته دی که نه؟ جی ها بالکل، چې لکه ته ګوره ته خو ګوره الله دله یو مقام درکړی دی چې ټولو خلکو ته پته ده چې کوم ستا کتونکي دي هغوی ته پته ده که نه، لکه ما ته پته ده چې دا ډېر کسان دي چې به ستا پروګرام یا کتلی یا نه کتلی، زه خو بار بار دوی ته غواړم چې یاره د ده پروګرام وګورئ، د خوند وګورئ چې کومې خویندې ګوري او کوم واړه ګوري کوم مشران ګوري، نو هغوی ته نه خوند اخلي. په ایمان نه ته هم چې باقي دل ریډیو یې ځان ته سر ته ایښی چې د ده پروګرام به سټم شروع کړي. صفت د الله په کار د انسان صفت بالکل نه دی په کار، خو چې څه پکې یو کمالات یو انسان کې وي نه به ظاهره کړي چې یاره ده کې دا شته. ښه دا راته وویل چې نن سبا په ټیک ټاک باندې چې ته وایرل کړي نامې چې کوم بار بار هلې ته
او بل زر 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 دا ته انت لیکي کنه څنګه سي حساب دی دا الله باندې دی باره کې امانه مخکې هم څوک زموږ یو ملګری راغلی او نذیر خادم باندې انټرویو کړی وه زه به دا باره کې تا ته ووایم چې د ټول نه اول چې کوم دی ته الله باندې دا نومونه زه ډومبې کلیکټ کړم یو خلکو سره په خپل جدا جدا ځایونو کې چې کوم دی سره رابطې وکړم هغه نومونه راته هغې ټیک کړي هغې نه بعد بیا په پاڼه ولیکم بیا چې کوم دی نو یاد کړم لکه یو داسې انساني چې هغه پیدایشي ډېر قابل انټلیکچوالي هغه زه نه یم لکه اوس تاسو ته د مردان دا نومونه لګوندې اخلم که ستاسو اجازه بالکل بالکل نو ګوره لکه اوس دا زه وایم اکثر وایم که نه وایم ګجرګړي پارهوتي اسکندري ډاګۍ کسکور نمردان خاص چمتر ډېري خزانه ډېري شیخ یوسف منګا بیکیانا ماهو ډېرې بیکاري بانډه خواجه رشکا خنجر بیکټګنج محبت آباد بهرام خان کلی کورغ باغیرم غلډیر خاو چوکی باغو بانډه تورو مایار بجلیګر شامتپور قاسمه لونخوړ قاسمه شیخ ملتون لونخوړ گنبد محب بانډه چکوتی الداد خیل بیبینی چار بانډه کودینا کا شهباز گڑی باغیچه ډېر بای خان گجرات بخشالی کوترپن مچی تاجر رستم بازار سرخابی بیروت چینا جمالګړی سولډیر پیپل سنگاو تازګرام کټی غړې کوتبګړ جلالا شیرګړ اتیان دیوان خیل می ایسا میاګانو کله لیک پانای پلوډر سروبی خرکی سروشا شابک مکوری باریکاب کنا بیا شیرو مده بابا ټکر پرخو ډېرې پیرسدو بیا دین علاوه پکې د شریف آباد زرین آباد قاضی آباد جهانگیر آباد احمد آباد مفتی آباد دا ټول په مردان کې ځایونه دي نو دا مال ته یاد نه دي لکه زنه ټول علاقې ما کتلی نه دي خو صرف دومره دا چې اول می دا نمونه را کلیکټ کړی بیا می یاد کړی او اول دا ورته وایم ته الله به ټول اول چې لکه ریډیو کې به ما انټری کوله جی زموږ چې کوم پروډیوسر هغه ماته وی چې د وایس کوالټي د ریډیو د آر جی ځان له خبره ده خو باید کامیاب آر جی هغه دی چې هغه د بل آر جی نقل نه کوي چې جدا نو هغه ما چې کله ریډیو جاین کړ ټول اول زما ذهن ترال ما یار زما د شوبه د خلکو نه څنګه مختلف وي نو ما چې اول څنګه دا وی ما کمرونه مې خويند چې ډېر کې زما आवाज اوري پامبار باجا بامخیل بټاکړه دینا لډېره مانکوټ بچي غدون گاړ منارا ډډ دو بیان دی ول ډاګي بوکو بیسک بیکا جگنات ګلوډره گواټي غازی کوټ گاړه کاخل غنی چترا گند فریان ہنڈس میلا جلبئی جلسائی کب گنے کڑے کالا کلابٹ کالو خان کرنل شیر کلے کوٹا کونڈا لاہور لالوڑی رے میں نہیں مانے رہی منگڑچائی مانکائی ٹانکوئی ٹوپئی مرغوز تڑیر متراڑا گئی ترلندی مصابن نبی عروسین یعقوب پنچپیر نارنجی صفیہ زیدہ زروبئی پرمولی ہملٹ سلیم خان شاہ منصور شیخ ڈیرئی شیخ جانا شوا ترکئی تور بیلا اطلاع سڈیر جانگیرو ثوابئی نو دا چې کلمہ اول وی نو دا خلکو ز بالکل کنډکټر باندې مشهور کړه خلکو وی یار ودا ریډیو ته سو کنډکټر راغله دین چې بیا دا خبره په ټیک ټاک لاړه ټیک ټاک کې هر یو کس وی تا ضرور کنډکټری کړي سو کوئی تا ویټری کړي دا دا سه مختلف نو هغه کې دا کارو چې زما انټروم د ټول نه ډیفرنٹ تر اوسه پورې تر نن تاریخ پورې چې ریډیو کې شو کوم نو زما آغاز هم د دې نه دي کې بیا زموږ زیات تر خويند دي داسې راشي زیات ترونه داسې چې راچا ګیلوم کوي زموږ کله دی یاد نه کا نو ځکه کله بیا دا غي کله یاد هم کما خو لکه چې کوم بس زما مازغو کو زما دی میموري ته تللی دي دا ماته یاد دي دا شاندار نور دي لکه اتا الله بای دا ټول سيزونه چې کوم دي دا یو مهنت واړي یو اوږد پروسس دی ډېر خلک وای دا ته د پانی نه وای ډېر خلک وای دا ته مخامخ سکرین ته ګورین دا سه لکه نه دا زړم به چې کم دی نمونه کلیکټ کما اوس ګوره دینه مخ کې ما بلز د دیر والے ویلې دي د دیر نمونه ویلې یو کس ماته په ټیک ټاک کې کمنټ لیکل دی یار وای ټول کلی درالو شرم ټول دی غلط ویلې انو ما خاندل ما یار اوس لکه یو ټکی اوس لکه ټند کوئی ته ټی ایچ ای ان ډی ټند کوئی اوس ګوره دی بل خلک سو کو ته ټنکوي وای سو کو ته ټند کوئی وای سو کو ته ټان کوي وای نو دا سه مختلف نو چې کم ټکی اتا الله بای په انګلیش کې لیکل شوی مونږ ته پته نه لګي دا غي علاقې کس چې تا ته نی ویلی تر کې پورې نه نوم بظاهر خبر د مونږ غلط وو نو زړم به دې لپاره هغه پریکټس کوم یو سره بل سره رابطې داسې قابلانو خلکو سره غیرت بیا ټیک کینو بیا یاد کمای نه بعد بیا بالکل راشد جان بھائی ډیره زیاته مننه او ملمانم را سره راغلي دي ناشتي ستا انتظار کوي او زما پروګرام دا سی وی چې لکه زار طرف ته چو ګورم نه بیا ګورم کوښښ دا پکې نشته زما پروګرام کې زه ستا ډیره زیاته مننه کوم خو د ټیک ټاک نامه دې صدا زما د ټیک ټاک آی ډی چې کومه دا زما هو تقریبا د رشید RASHEED رشید JAN جان او سره 0 په دې باندې زما د آی ډی تقریبا د 13 کالو اکاونټ ما جوړ کړو خو اکاونټ داسې فریزو چلیدنه چې کله دا نمونه چې دا نمونه ما واغستل خلکو ته لاړل نو بیا په یو ځل چې د شپې د شوم سهار را پاس بالکل 70 کمنټس په یو ځل راغلی لکه د مار نو یې خلکو دا لیکلی یار وای دا کنډکټر دی او دا کنډکټر چاوي دا وینټر دی هوټل کې کار کړي ای کې دا کارو چې زما آی ډی ډیره په مخ کې لاړه نو اوس ما لکه درځي چې کوم نه په زرګاو کسان ګوري په ټیک ټاک باندې زما یو ویډیو د سواد د کلو نمونه ما غستی دا 1.5 میلیون لکه کتلې شوی دا
نو دا خبره ده چې دا ټول سیزونه د دې شاته یو پروسس وي ته الله به ته خپل یو فنکار ته پته ده چې د هر یو کله په سکرین راځي نو سوره مهنت پکې سوره پروسس پکې سوره کوشش پکې کنه تاسو خو لکه چې کم ایکټینګ کوئی نو د اغي شاته سمره یو پروسس ډیر نو لکه دغه شان زما د ټیک ټاک د آیډیا هم شاته یو پروسس دی خبا قاعده مهنت ز کوم په فارغ ټایم کې دغه د شک رښتې رشید جان بھائی او ډیر زیاته مننه چې ته کم مهنت کې کم پروګرام ته چترا شو هغه پروګرام ته مونږ کتل لري هم بارل ز ملګرو ته هم چې خیره پروګرام وګورئ هغه نه پس دې ما ته کمنټس وکړئ خیر دی بیا او رشید جان بھائی ډیر زیاته مننه چې مال ټیم راکو ز سٹار سټوډیو ته رم سٹار سټوډیو کې ما ریکارډینګ وکړو ان الله دې خوشاله کا او ملګرو ویډیو نه ډیر شیر کوي رشید جان بھائی نه سغلطی شي یا عطا الله چوټو نه نو معذرت غواړو د بل ویډیو پر انتظار کوئ اجازه غواړو د الله فامان الله حافظ better